دا شب قدر د نورو کلو پشان د حاجزي یونین کونسل مازاره کلی هم د مختلفو مسلو او ستونزو ښکار شوی دی چې ځینې پکې ډېرې مهمې او اهمې دي. نور تفصیل اورو د خیاط اقبال خیاط نه په دې رپورټ کې. د تحصیل شب قدر د نورو کلو پشان د حاجزي یونین کونسل مازاره کلی هم د مختلفو سنگینو مسلو ښکار دی چې پکې د بجلی ستونزه په بیچو کې د ترانسفارمر او د جنکو په سکول کې د ټیچرې او د سہولتونو د نشټوالي ستونزې او په ټول حاجزي یونین کونسل کې د سوی ګیز د کنیکشن او د ګیز د نشټوالي مسلې ډېرې اهمه او مهمه ګڼل کیږي. د مازاره کلی د دې اهمو ستونزو په اړه د تحصیل شب قدر د عوامي نېشنل پارټي سابق مشر سکرټر ملک بخرمن خان اووی زموږ د کلی خوجی مسله ویلیج کونسل مازار د مسله ډیره زیاته د بجلی مسله ده 24 غنټو کې 2 غنټې یا غنټه بجلی نور نه چې کوم راځي هم ټریپینګ کوي او منټ وی 10 منټ نه بل زموږ کلی بیچو دا کې جی دغه نشته ترانسفارمر پکې نشته او د سیده یو 700 میټر نه ولا سرویس راوسي هغه بجلی نه بنه بجلی حساب. بل مسله دا چې زموږ یونین کونسل کې غون زموږ چې سون یونین کونسل حجزه ده ټول د ګیس وی زموږ ګیس کنیکشن نشته زموږ دا پیون نو کې دي نزونګه د اډیزو یون کونسل د ډېر درینه مسله د دې نه علاوه زمونږ ګورنمنت پرایمری سکول د زنانو چې کوم دي یو مستا نومرل نه دي خو هغه د زمونږ ماشومان ډېر زیات تنګي کله ورته وی فارم بیر وړي او کله ورته تاسو ډیټا برت نشته دی او هغه دي نو ډېر زیات تکلیف دي خلکو ته دغه زنانه نه بل کم چې د پی ټی ای فند هغه لګي ماشومان ته سخت تکلیف دي نو ورته سول سیستم ته نو ورته پنکیج سم ورته نشته. په دې مقام ملک بهرمن خان او د کلی استوګنو د موجوده حکومت نه او متعلقه چارواکو نه د راپېښو مسلو د هواري غوښتنه کړې ده. حیات اقبال حیات ریډیو اباسین نیټورک شب قدر.